بسم الله الرحمن الرحیم. د هڅختن په نامه درنو او قدرمنو هیوادوالو افغانانو په هر ځای کې چې یاست په خیر راغلی، ستړي مه شئ. د سباوون د دې اونۍ خپرونه ته هرکلی کوم په دې هیله چې ټول د صحت په جامه سمبال اوسئ. د دې هفتې پروګرام شروع کوو. غواړم په اوله یو یادونه وکړم، هغه دا چې په کالیفورنیا کې په امریکا کې د ساعت د تبدیلېدو د خاطره د زموږ خپرونې په افغانستان او پښتونخوا کې لږ وخت یې بدل شوی دی. البته چې د کالیفورنیا په وخت هماغه 9 بجې، د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې، په پښتونخوا کې به د شپې په 9 بجې او په لندن کې به د شپې په 4 بجو پس د دې زموږ خپرونې خپرېږي. البته دا پروګرام تاسو د فیسبوک د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او همداراز موږ سره د زوم د لارې اړیکې نیولی شئ په دې پروګرام کې د برخې لپاره. پروګرام شروع کوو. بیا هم هر کله راشئ، ښه راغلی. نوی کال او پسرلی یو ځل بیا راغی او د نړۍ لپاره یې د نوي ژوند او نوي پیل نوي پیغامونه راوړل. خو زما لپاره هېڅ رانه وړل. زه لا هماغسې په زړو نغمو او ترانو کې بند یم. د پسرلي په راتګ سره نورې ځمکې راویښې شوې، طبیعت راویښ شو او خلک یې راویښ کړل. زما ځمکه او طبیعت هم د موسم د بدلون له کبله راویښ شو. خو خلک یې لا تر اوسه هم ویده دي. هوا بدله شوه او د ژمي سړه هوا ښکلی او توده شوه. خلک ورته خوشحالي او اتڼونه کوي، خو زه ورته ژاړم، ویره ترې لرم. ویره ترې لرم او خفه یم، ځکه زه به یو ځل بیا نور هم وژړول شم. کورونه به ورانېږي، بچي به یتیمان کېږي، میندې به بورې کېږي، مېرمنې به کونډې کېږي. د پلرونو ملا به د اولادونو په مرګ ماتېږي، خویندې به د ورور بې وروره کېږي او وروڼه به بې خویندو کېږي. زه به د څه خوشحالي وکړم؟ د ژمي د شپو اوږدې تورې تیارې هم لنډې شوې او د ورځې رڼا او روښنایي د شپې د تیارو ځای ونیو. خو زه به پرې څه وکړم؟ ځکه زما په کور، زما په کلي، زما په سیمه او زما په هېواد کې د جنګ، وروژنې او بربادۍ تورې تیارې لا خپرې دي. په نوي کال او پسرلي کې به تازه هوا وي، د لمر د وړانګو روښنایي به وي، ګلونه به سینګار کوي، فصلونه به زرغونېږي او هره خوا به خوشحالي او نیکمرغي وي. خو زما به هماغه پخوانی حالت او بدمرغي وي. کله مې هسې په زړه کې راوګرځي او ګیله مې وشي چې زه به هم د نوي کال او پسرلي خوشحالي وګورم. کله به هم د نوي کال رڼا او ښکلا وګورم. آیا نوی کال او پسرلی به زما تیارې شپې سبا کړي؟ نه پوهېږم. خو بیا هم د نوي کال او پسرلي مبارکي او پیرزوینه تاسو ټولو هېوادوالو ته په هر ځای کې چې یاستئ وړاندې کوم. هیله ده چې دا نوی کال او پسرلی موږ ټولو ته د سولې او ورورۍ پیغام د ځان سره راوړي او په هېواد کې تلپاتې سوله راشي. په مینه او درنښت، سباوون چلوونکې جرګه. نو په دې هیله چې ستاسو نوی کال هم په خیر او په صلح کې شروع شي او په دې امید چې تلپاتې صلح افغانستان ته راشي، د دې اونۍ پروګرام شروع کوو. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زموږ د نن ورځې میلمه محترم صدیق منصور انصاري دی چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړي، خو د څه تخنیکي مشکلاتو له کبله هغه دستي موږ سره ملګری نه دی. انشاءالله راوشي. صدیق منصور افغان لیکوال، ژورنالیست، سیاسي کارپوه، مدني فعال دی چې فعلا د افغانستان د مدني ټولنو ریاست په غاړه لري. همداراز ښاغلی انصاري په پېښور کې هم په مطبوعاتو کې فعال رول لوبولی دی او ضمناً په سیاسي چارو کې هم دخیل کس دی.
د ده نه به بیا وروسته واورو، خو یو څو خبرې کول پکار دي تر څو چې زموږ مېلمه موږ سره یو ځای کېږي. د افغانستان د سولې خبرې یو نوې مرحلې ته رسېدلې دي چې بېلابېل پوښتنې او تشویشونه یې رامنځته کړي دي. ځینې خلک په دې فکر کې دي او دا امید لري چې کېدای شي د روسیې غونډه او یا د استانبول غونډه، د ترکیې غونډه، د انقرې غونډه د قطر د غونډې دپاره لار هواره کړي او د هغې خبرو ته پرمختګ ورکړي. د بلې خوا نه تشویشونه هم دا دي چې په اوسني جوړښت کې چې خبرې کېږي دغسې کسان راټول شوي دي، دغسې کسان راغونډ شوي دي چې هغوی د افغانستان په تېر 40 کلن ناورین کې لوی لاس لرلی دی او هر یو ځان ته جدا قصې او دوسیې لري. نو د دې تشویش په لرلو سره به څنګه وکړی شي چې د افغانستان راتلونکي خوندي پاتې شي. داسې معلومیږي چې نړیوال یو ځل بیا غواړي چې د افغانستان دپاره داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هغه به د بن یو نوې تجربه وي یا د بن یو نوې مخ وي. آیا دغه نوې مخ او دا نوې تجربه به د افغانستان دپاره د خلاصون لار وي که نه به؟ زموږ تېر لنډ تاریخ دا ښودلې ده چې د بن تجربه ناکامه شوه او په افغانستان کې د سولې دپاره لار هواره نه کړی شو، ځکه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو فکر او ذهنیت په نظر کې ونه نیول شو، د هغوی غوښتنې په نظر کې ونه نیول شوې او هغه کسان چې په رښتینې سره د افغانستان د خلاصون دپاره فکر کاوه، د افغانستان د ښېګڼې دپاره یو ذهنیت درلوده، هغوی د دې صحنې نه بهر پرېښودل شو. د بلې خوا نه که موږ وګورو، هر کله که بهرنیو هېوادونو د افغانستان دپاره فیصلې کړي دي او د افغانستان دپاره یې حکومتونه جوړ کړي دي، نو د هغې تجربې هم ښې نه دي راغلي. لومړی پیلامه به یې د 2 میاشتني، 4 میاشتني او 6 میاشتني حکومت نه شروع کړو چې کله په پېښور کې د افغانستان دپاره حکومت جوړ شو، نو دلته راغلل کابل ته او کابل په جنګ کې ښکېل شو، ځکه هرې خوا غوښتل چې ډېره خاوره ونیسي او ډېر قدرت ترلاسه کړي. دویمه تجربه زموږ دپاره چې بهر کې جوړه شوه هغه د بن تجربه چې هغه هم ناکامه تجربه وه. زموږ د خلکو دپاره یې کوم لاسته راوړنه ونه لرله. په دې کې شک نشته چې موږ خبرې اورو چې ډېرې لاسته راوړنې شوي دي، ځینې شیان واقعا رامنځته شوي دي چې هغه د ستایلو وړ دي، مګر په عمومي لحاظ سره که سړی ورته وګوري نو د افغانستان د خلاصون د سولې دپاره د بده مرغه کوم داسې مثبت ګام نه دی ایښودل شوی چې هغې ته سړی خوشبینه اوسېږي او هغې ته په هغې په اساس باندې دا فیصله وکړي چې اوسنی جوړښت که رامنځته کېږي کوم چې د امریکا متحده ایالاتو وړاندې کړی دی چې د شریک حکومت یا د ګډ حکومت چې دوی ورته وایي یا دوی ورته د سولې د حکومت نوم ورکوي، چې دا به څومره کامیابه شي، دا به څومره پرمخ لاړ شي. په همدې سلسله کې به موږ دا خپلې خبرې مخې ته بوځو. د سولې په خبرو کې زما په اند باندې دا اړینه ده چې نړیوال دې ته متوجه شي او دا خبره ومني چې په افغانستان کې پرته له دغه څو کسانو سره چې اړول کېږي او راړول کېږي د دوی څخه په دې ملت کې نور خلک هم شته. دا ملت د انسانانو د قلت سره مخ نه دی، دا ملت د فکرونو د قلت سره مخ نه دی، د ملت کې غټې غټې سټې شته دی، په دې ملت کې ډېر خلک شته دی چې د هېواد او ولس ښېګڼه غواړي، د خلکو ښېګڼه غواړي. نو په دې اساس باندې زموږ هیله د نړیوالو نه چې د چا په لاس کې چې دا غوټه ده د هغوی څخه دا ده چې دغې ملت ته هم رجوع وکړي
دغه ملت نظر ته هم وګوري که دوی داسې بیا یو جوړښت رامنځته کړي چې په هغې کې فقط دا څه محدوده کسان ښکیل وي او داخل وي نو د دې پایله به بیا کورنۍ جګړه وي بیا به هغه ورانۍ وي کابل به یو ځل بیا وران شي افغانستان به یو ځل بیا وران شي د حکومت او د څوکیو په سر باندې به جنګونه وي قتلونه به وشي د خلکو په سرونو کې به بیا میخونه ووهل شي لکه د پخوا په شانتې خلک به بیا په کانټینرو کې وسوځول شي او علایمې موږ ګورو چې علیپور راپاڅي او د حکومت یو چورلکه نسکوره کوي اما څوک ورته دا هم نشي ویلی چې دا کار دې ولې کړی په ظاهره توګه موږ ځینې چغې اورو ځینې خبرې اورو دا مخکې هم نیول شوی او مګر بیرته خوشې کړی شو نو دغسې د خودسریو د مخنیوي په خاطر باندې هیله دا ده چې د نړیواله ټولنه دغې خبرو ته ځیر شي او د دغې خبرو د مخنیوي په خاطر باندې یو څه یو عملي اقدام وکړي چې وطن او هیواد پکې جوړ پاتې شي حالات مخته لاړ شي یو بل ټکی چې زه غواړم په هغې باندې بحث وکړم او زه به دلته دغه پوښتنه هم بیا مطرح کړو وروسته چې دغه همیشه ویل کېږي چې بهرنیان باید په هیواد کې واوسیږي ځکه د دوی په نه موجودیت کې به دلته ستونزې رامنځته شي د دوی په نه موجودیت کې به دلته هیواد د یو ناورین سره مخ شي د دوی په نه موجودیت کې به بیا کورنۍ جګړې شروع شي نو د دې معنا زه خو ته داسې معنا اخلم چې زمونږ فوز په دې باندې بریالیان نه دی چې خپل هیواد وساتي زمونږ فوز د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د خاورې نه دفاع وکړي زمونږ د فوز د دې وړتیا نه لري چې په حالاتو باندې کنټرول وکړي پس دا خبرې چې مونږ اورو چې فوز داسې مخکې تللی دی او داسې دی او دا کولی شي او هغه کولی شي او حالات کنټرولولی شي او مونږ بهرنیانو ته پخوا به ولې ضرورت لرو مونږ خپل هیواد په خپل نه دفاع کولی شو نو که یا به هغه خبره رښتیا چې دوی کولی شي نو بیا بهرنیانو ته ضرورت نشته او یا به دا خبرې چې دوی د دې وړتیا نه لري چې د دې هیواد نه دفاع وکړي نو پس داسې یو بیکاره فوز د پوښتنې لاندې راځي د سوال لاندې راځي چې دغه بیکاره فوج چې د خپل هیواد نه دفاع نشي کولی د دې د موجودیت به څومره ګټورې دی هیواد ته دا مصارف چې په دې باندې کېږي په دې باندې باید تجدید نظر وشي دغه فوج باید اصلاح شي دغه فوج باید جوړ شي تر څو به بهرنیان په افغانستان کې موجود دي 20 کاله کې چې دوی ونه کړی شو دغه فوج جوړ کړي او په 20 کاله کې دوی په دې باندې بریالي نه شو چې خپل فوج په خپلو پښو باندې ودرېږي نو څو کاله نور به ضرورت لري د افغانستان د بهرنۍ دنیا ته چې د دوی ساتنه وکړي بخښنه غواړم منصور صاحب په لاین کې دی میکروفون یې چالان دی صدیق منصور صاحب تاسو هرکلی وایم زموږ راګورئ بله جناب مومن صاحب ښاغلی ډاکټر صاحب مبین شاه تاسې مجروح صاحب او دورانی صاحب او ټولو دوستانو ته السلام علیکم ورحمت الله انصاري صاحب را به شو د خبرو اصلي مسلې ته د قطر خبرې وځنډېدلې په هغې کې کړکېچونه پیدا شو د دې موخې دپاره امریکایانو یو لیک ولیږو او دا لیک نه وروسته دوی یو اتمخیزه پلان ښکاره کړی شو په دوی په حساب لیک کړی شو چې خلکو ته لاسته ورغی او ټولول وستا دوی کار قصدي کړی دی که چې دوی ونه غواړي څوک ته څه خبرېږي خو په هر صورت سره بالاخره د روسیې غونډه جوړه شوه تر څو چې د افغانستان د سولې په هکله خبرې وشي تاسو څه فکر کوئ د روسیې غونډه به د افغانستان په خبرو کې څومره مؤثره وي او دا دواړه اړخونه به څومره سره نږدې کړي د دې ټکي په نظر کې نیو سره چې د روسیې په غونډه کې هغه اشخاصو کسان راټول شوي دي چې هغوی د افغانستان په دې بدبختۍ کې عملي لاس درلودلی دی او دا وطن په ویجاړېدی مسؤلیت د دوی په غاړه بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسې او ټولو
معززو او ښاغلو مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله. د ځان راتګ غواړم چې ناڅاپي سفر پرېښ شو جلال آباد په طرف او دا اوس راورسېدم ستاسو سره یم. لکه څنګه چې تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د افغانستان ولس سره د دې چې د 3 لسیزو نه ډېره تپل شوې جګړه ورباندې روانه ده او موږ او تاسو وینو چې په تېرو 43 چې د راتلونکي 443 کال پیل شي او د دې نه ورهاخوا هم نږدې نیمه پیړۍ وشوه چې د افغانستان خلک په دغې ویرونو او ماتمونو کې شپې سبا کوي او شپه او ورځ که د قطر جلسې وي که د روسیې خبرې روانې دي او که پخوا د ډاکټر نجیب د وخت نه د نشي مطالبې او یا نور د سولې او ورورګلوۍ خبرې کېدې، د افغانستان اور او زور، د افغانستان خویندې او میندې عسکر او پولیس او د هغه وخت مجاهد او د دې وخت طالب او هغه څوک چې حتی د داعش په لیکو کې دي یا په خپله یا د دوی کورنۍ او میندې خویندې د سولې په انتظار دي چې کله به دا تپل شوې جګړې پای ته ورسېږي او د افغانستان خلک به د فلاح بقا او پرمختګونو لارې ولټوي او پرانیستل شي ورته او د دغې ویرونو او ماتمونو نه به خلاص شي. په حقیقت کې په دې وروستیو کې د قطر پرله پسې د ډېرو میاشتو یا تر یو کال ډېرو هڅو ته خلک منتظر وو، خو له بده مرغه هغه څه چې د افغانستان د خلکو بیړه به ورته چې هغه سوله وه، هغه اوربند او د جګړې ختمېده او په افغانستان کې د یو رښتینی خدمتګار عادل شفاف او حسابدې نظام جوړېده، هغه نظام چې د وژلو او د جنګ جګړو پر ځای د خلکو د فلاح او بقا دپاره کار وکړي، د وطن او د ولس د پرمختګونو او فلاح او بقا او سرلوړۍ دپاره کار وکړي. له بده مرغه تر اوسه هغه زیری د افغانستان خلکو وانه اورېدلی شو. بیا هم که زموږ او ستاسو یاد شي په تېرو اخترونو کې هغه لنډمهالی اوربند یا هم د امریکې متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ د دوحې پرېکړه چې یو څه د جنګ جګړو یا تاوتریخوالي د کمښت سبب شو، د امریکایانو بمبارۍ او حملې چې په هغې کې حتی د B-52 په واسطه د لویو بمونو استعمال، د کروز توغندیو استعمال و، دغسې د بمونو مور د افغانستان په بېچاره او بې دفاع خلکو وکارول شوه. هره ورځ د ټانکر او موټر بم چاودنې، د نښلونکي یا چسپکي بمونه، هدفي وژنې، دا په افغانستان کې بیخي ډېرې شوې. دا اوس هم د نښلونکو بمونو او هدفي وژنو مسله روانه ده، مګر دومره وشوه چې یو څه تاوتریخوالی کمه شوه. موږ او د افغانستان خلک لا ډېر امیدوار وو او لا یو چې د روسیې غونډه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا به د دې په پسې د ترکیې غونډې سره ممد واقع شي، مرستندوی به واقع شي او د افغانستان د خلکو لپاره به د سولې او سوکالۍ یو څه زیری ولري. موږ هیله من یو چې د نړۍ هغه هیوادونه چې ځان ته یا یکتاز زبرځواک وایي یا هم پخواني او یا اوسني یا مخ پر وده زبرځواکونه ځان ته وایي، د سیمې هغه لوی قدرتونه ځان یادوي، دوی به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ د ملتونو، د مستضعفو ولسونو د سولې او د ژوند د دفاع لپاره سره لاس یو کړي او هغه شوم اهداف چې د دوی استخباراتو یا د دوی پرایز هانټر یا اجرتي قاتلو کمپنیو یا د دوی د وسلو کمپنیو او یا هم هغه استخباراتي او نورو تورو کمپنیو یا حکومتي ادارو او دستګاو په لار او په کار نوې رهبري به هم د امکانات برابر کړي افغانستان او نړۍ خلکو ته د ټولې ثبات او ازادۍ
ګډ ژوند د پرمختګونو امکانات برابر کړي. هغه څه چې د یا ماسکو له غونډې ترلاسه شو د مجلس له لارې چې د روسي او امریکي چې د افغانستان د خلکو توقعات دې پکې ترلاسه شي. څو مهمو مسایلو ته د دې غونډې د لومړۍ ورځې په پریکړه لیک کې واضح شو. یو دا چې دوی د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو او واله کچه د مرستو د راټولولو د او د مسایلو ته به ادامه ورکوو. د دې ترڅنګ په هیوادونو غږ وشو په دوه اړخو د ډاکټر اشرف غني او عبدالله په حکومت او طالبانو غږ وشو مستقیما هملته په کنفرانس کې د دواړه اړخې البته میلمانه وو او هم په نړیواله کچه چې د افغانستان د سولې او ټیکاو په برخه کې مرسته وکړي او ژر تر ژره اوربند او یا هم یو نوی نظام د جوړېدا لارې چارې پرانیستل شي. دا ځینې مسایل په پریکړه لیک کې راغله او ځینې هم د پردې تر شا خبرو کې او یا هم د دغه کنفرانس په حاشیوي بحثونو کې چې دغه هیئتونو جلا جلا لیده کاته هم په خپلو منځو کې ترسره کړه، هم د نړیوالې ټولنې له استازو سره. نو د افغانستان خلک تر ډیره هیلهمند دي چې روسیه چې د پخواني شوروي اتحاد او وارسا ځایناستې ده او په افغانستان یې پراخ تړاکونه او تیري کړي، دلته ستر جنایات ترسره کړي او د افغانستان تر 2000 ډیر ښارونه او کلي وران کړي، میلیونونه افغانان په شهادت رسولي یا معلول او معیوب کړي دي او تر اوسه د هغوی هغه چاودي مهمات او بمونه چې ښخ کړي وو او دا یې ویلي چې موږ ووځو خو د افغانستان خاوره به د افغانانو پر ضد جنګیږي. په میلیونونه متخصصین افغانان او زموږ ځوانان او میرمنې د نړۍ هیوادونو ته مهاجر شو چې اوس اکثریت یې سپین ږیري دي یا مشران دي یا یې هلته ژوند د لاسه ورکړو، د چا جنازې خپل ټاټوبي ته راغلې او د چا رانغلې. نن به روسیه د شوروي اتحاد ځایناستې په دې فکر باید وي چې د خپلو تیرو جنایاتو یا د دوی د مشرانو د جنایاتو د خسارې جبران وکړي. که هغه د زیانونو تاوان نشي راکولی یا ټول نشي راکولی، نو باید د افغانستان د سولې په برخه کې د هغې جګړې د مخنیوي په برخه کې چې دوی پیل کړې وه او په وړاندې بیا د نړۍ بله قدرت امریکا هم هغې جګړې ته را داخله شوه. د سړې جګړې د وخت نه تر ننه پورې د تودې جګړې په لیکو کې دوی دخیل وو او د دوی استخبارات دخیل وو او د دوی د کې جی بي هغه اجران او مزدوران چې له پخوا راپاتې دي، هغه بقایا او پاتې شوني، هغه سولیدلي او لوبېدلي اشخاص او افراد په دې اوسنیو حکومتونو کې شته. په پخوانیو کې مو د جنرال عظیمي غوندې یو جنایتکار او فاشیست انسان چې د انسان نوم ورته کارول هم زه فکر کوم د انسانیت سره ستره جفا وي. دغسې د هغه د بانډ نور غړي چې د کابل د جګړو او د کورنیو جګړو تر ټولو لوی جنایتکار عاملین و، هغوی او د هغوی ملګري دا اوس هم د دې حکومتونو په استخباراتي نظامي او نورو دستګاو کې حتی په سیاسي شاهرګونو تپل شوي او ناست دي. نو دلته ده چې د روسیې رول ترڅنګ د روسیې د بل کمونیست پارټنر نظام یا دولت چې د نظام فکر کمونیستی او سوشلیستی دی، مګر اقتصاد او د بازار اقتصادي د کپیټالیزم زیږنده ده
دوی به په دې نتیجې رسېدلي وي چې په خپل ګاونډ کې نور د پردیو جګړو د ریښو ایستلو یا د ریښو ایستلو په برخه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، او دا مرسته به نه یوازې د افغانانو سره وي بلکې د روسیې د ملت سره، د منځنۍ اسیا، د چین، د ایران، پاکستان او هند او منځني ختیځ او نورو د ختیځې اروپا او حتی اروپایي هیوادونو د ملتونو سره به هم مرسته وي، د هغوی په سوله، د هغوی په پرمختګونو او په دغه کوچني نړیوال کلي کې د ګډو کلیوالو په توګه یا د انساني خویندو ورونو په توګه، ترڅو دوی او موږ افغانان د انساني ورورګلوۍ ګډ سوله ییز ژوند. مننه انصاري صاحب. خبره د بهرانیان چې څه کوي، یا موخې لري یا بدې موخې لري، که ښې لري کور یې ودان، که بدې لري پوه به شو پرې. زما پوښتنه اصلي دا وه چې دغه کسان چې په کابل په مسکو کې راټول شوي دي او د کابل نه لیږل شوي دي، دغه کسانو ترکیب ته چې وګورو، دا هماغه کسان دي چې په تېرو 40 کلنو جګړو کې دوی لاس لرلی دی، هغه ملت ته ډېر تاوانونه د دوی د خوا نه رسېدلي دي، او دا خلک د خپلو ګوندي ګټو په خاطر باندې هر چا ته راپیدا کېږي. آیا دا کسان به په رښتیا سره د افغانستان د راتلونکي سولې دپاره مؤثر تمام شي، که نه بیا به هم هماغسې یو مشترکي حکومت جوړ شي چې هر څوک به خپلې ګوندي ګټې مخته وي او دا ملت به بیا هم تباه کېږي؟ اصلي خبره په دې کې ده. دا چې بهرانیان څه کوي هغه به سره پرېږدو، دغه خلک چې تللي دي آیا دا د دې وړتیا لري چې دغه سوله رامنځته کړي، یا په دوی باندې د اعتبار وشي، دا ملت په یو ځل بیا اعتبار وکړي او که ملت به بیا پرې وغولېږي؟ بیا ډېرې اساسي او مهمې مسلې ته تاسو اشاره وکړه جناب مومن صاحب. موږ او تاسو که د یو طبیب نوم اورو او څوک یې راته معرفي کړي چې دا د معدې دپاره یا د یو بل درد دپاره حاذق طبیب دی یا ډاکټر دی، نو که کله ورشو یوه نسخه واخلو، که هغه کار ونه کړي، زه فکر کوم دویمې نسخې ته څوک هغې ډاکټر ته نه ځي. دغه کوم اشخاص او افراد چې ځانونه رهبران بولي او موږ یې له بده مرغه اکثریت هغو ته معلوم الحال او هغو ته راهبران وایو. راهبران په دې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لارې پرې کړي، پر ځای د دې د سوکالۍ لارې راوښیي، رهبر لارښود ته وایي دوی زموږ د سوکالۍ لارې پرې کړي او شکولي دي. په ځای د دې چې دوی موږ ته د اقتصادي پرمختګونو، د علمي او فرهنګي انقلابونو، د ټولنیزو او سیاسي انقلابونو لار راوښیي، د خونړیو انقلابونو پر ځای له بده مرغه دوی زموږ د ټولو پرمختګونو، د ټولو اقتصادي لارو چارو او نورو لارې پرې کړي دي او لارې شکولي او لوټلي یو. دوی زموږ په ژوند لوبې کړي، زموږ په اقتصاد یې لوبې کړي، زموږ په سیاست لوبې کوي، او اکثریت یې هغه خلک دي چې د پردیو په لمسون د خپل ملت او د خپلې خاورې سره پراخې جفاوې کړي، او دوی څو بار تجربه شوي د اخلاص، د انصاف هیڅ څرک پکې نه لیدل کېږي. موږ او تاسو دغه غونډې او کنفرانسونه وینو، له بده مرغه زموږ په ملت تحمیل شوي او تپل شوي پردي لاسپوڅي چې ځان ته نظام وایي او دولت ځان ته وایي، دوی هم پرته له دولت نه بل څه نه دي، یا ولس کنځي او له بل اړخه د دري ژبې په اصطلاح لت ورکوي او په لغت وایي، په لاره تېرېږي، بمبار، انفجار، انتحار او د نورو مسایلو، او په مقابل کې د خلکو د وینو او زو نه ټکسونه او امکانات اخلي. دغه حکومتونه هم همدې خلکو ته لفټ ورکوي، همدې خلکو ته چانس ورکوي، همدې خلکو ته د افغانستان د خلکو دغه وینې او زوی چې په هر نړیوال بازار کې پلورلي هم دوی ته ورکوي. تاسې وګورئ چې د دوحې د مذاکراتو د
لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی دی او 20 یا 21 کسه غړي لري پر ځای د دې چې د افغانستان ویاړلي علما کارپوهان علمي او فرهنګي شخصیتونه او د دې وطن اصیل او اصیلزاده بچي چې په نړیوال معیار برابر وي د نړیوالو تجربو د ملي تجربو او د ملت د متن نه د پراخو تجربو خاوندان وي هغوی ور وپېژندل شي تر څو دغه پراخه د نیمې پیړۍ جګړه او ستونزه حل کړي دغه کشاله حل کړي موږ او تاسو وینو چې هلته د یو قاتل او جنایتکار جنګ سالار زوی ورلیږل کېږي د بل جنګ سالار او جنایتکار زوی او لور ورلیږل کېږي د چا زومان لیږل کېږي دغسې کله چې د روسیې غونډه شي کله چې د ترکیې غونډه شي کله چې په سویس او پاریس کې غونډې شي کله چې د بون او د لیزبون غونډې وي کله چې د نه پوهېږم د ټوکیو کنفرانسونه وي او یا هم د لندن کنفرانسونه وي موږ وینو چې همدغه یو څو درجنه خلک دي چې په کلیشه‌ایي ډول په ټولو مسایلو کې د افغانستان د ملت د ادرس نه په دې نوم په هر سټیج ظاهریږي او دوی هیڅکله د افغانستان د ملت استازي نه وو او نه دي بلکې د ملت د ټولو ارزښتونو په وړاندې ولاړ دي د افغانستان د ملت د دې خاورې د عزت وقار او شرف او ازادیو په وړاندې دوی سنګرونه نیولي دوی د پردیو جاسوسخانو ژرندو ته اوبه اچولي اوبه نه بلکې د افغانستان د ملت وینې ور اچولي او پردی ژرندې ورباندې چلوي دوی د افغانستان د خلکو په وینو پردي پټي او کروندې خړوبوي د پردیو اجنډاوي او استخباراتي لوبې تقویه کوي او تمویلوي او د افغانستان ټولې زیرمې که هغه کانونه او معدنونه دي که هغه د دې وطن لال او جواهر دي که د دې وطن خاوره ده تاسې وګورئ په ډیورنډ په کرغېړنه خیالي کرښه معاملې هلته د اغزنو تارونو او د خندقونو ویستل هلته د دروازو لګول او د پاسپورټ او د ویزې مسایل د پاکستان د جنایتکارو استخباراتو سره لاسلیک کول د بارډر منیجمنت تړونونه د ایثوپیا سټریټیجیک اپریشنز پارټنرشپ جنایتکارانه تړونونه دغسې د امریکې د متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون جنایتکارانه امضا دا ټول هغه څه دي چې همدې خلکو همدا یو څو کسان چې تاسو ورته اشاره وکړه البته ځینې به کېدای شي ښه خلک وي چې د افغانستان په ملت او د دې خاورې په سرنوشت کې زړه خوږېږي پاک احساسات لري د هغوی احساساتو ته د هغوی حیثیت او وقار ته په بشپړ درناوي مګر داسې خلک هم شته چې هغوی په لویشت د افغانستان د خلکو د تباهۍ قراردادونه درلودل لکه د ډاکټر نجیب په وخت کې به وایي د ګلمجم ملیشو د لوګر او د پکتیا او د کابل د سبز او ترخیلو سیمې په لویشت په اجاره اخیستې او ډاکټر نجیب ورته ویلې چې سر یې زما او مال یې ستاسې او د لویشت اجاره هم په تاسې یا د متر اجاره هم به هم تاسې اخلئ نو کله چې دغسې جنایتکاران چې په دې هیواد کې تور تاریخ او تورې تجربې لري د هغوی کار او د هغوی تجربه د هغوی روزنه د هغوی هغه ټول مسلک جنایت وي وژنه وي او په بل هیڅ شي کې مهارت نه لري نو موږ کله د دغسې خلکو نه د سولې تمه کولی شو موږ کله د داسې خلکو نه د پرمختګونو تمه کولی شو بلکې دوی اکثر هغه خلک دي چې نه یوازې د ټول ملت بلکې د خپلو قومونو په ورمیږونو سپاره دي او د هغوی برخې خوري تاسې باور وکړئ چې د بامیان د مغارو یوه اوسیدونکې میرمن چې کابل ته راغلې او ملي شورا پر سرک د مشرانو جرګې د رئیس د کور مخې ته د یو ډاکټر په کور کې کار کوي او دا ډاکټر هم د قندهار خو د کابل اوسیدونکی دی دغه وایي چې دا زړه میرمن راته وایي چې زه په بامیانو کې په مغاره کې اوسېدم خو د دغې مغارې کرایه هم زموږ د دې دوه رهبرانو نه
یو رانه اخیسته اول ته چې څوک هم په دې غارونو کې د غرونو غونډۍ اوسېږي د ټولو نه دوی کرایه اخلي. تاسې وګورئ هماغه رهبر چې بیا یې چپنه اغوستې وي او چغې وایي د هزاره قوم د سرنوشت، هماغه رهبر بیا پورته کېږي د ازبک قوم د سرنوشت او د برخې غږونه پورته کوي. هماغه رهبر چې موږ ورته رهبر وایو بیا راځي د تاجک او پښتون د سرنوشت او د برخې خبره کوي. خو کله چې برخه واخلي دوی ټول په یو میز سره ناست وي او کیک وویشل شي، نو بیا هغه پښتون رهبر یا رهبر خپل کور او خپلو زامنو او زومانو ته د ټولو پښتنو برخه ویسي، هغه ازبک خپلو کورنۍ او خپلو لورګانو او زامنو ته د ټولو ازبکانو برخه ویسي او هغه هزاره او تاجک او بل خپلو کورنیو ته. تاسې که احزاب وګورئ د زوی او زوم میراث دی، تاسې که کورسۍ وګورئ د زامنو او زومانو میراث دی. آیا په دې احزابو او ګوندونو کې د افغانستان نور ویاړلي خلک نشته؟ آیا داسې خلک په دې ګوندونو کې د پښتون نه نیولې تر هزاره او ازبک او نورو د دغه قومونو نور ویاړلي خلک نشته چې هغوی زده کړې ولري، هغوی تجربې ولري، هغوی د دې ملک او ملت د خدمت اراده ولري چې هغه مخکې شي، چې جنرال دوستم د هر ځای ته خپله لور مخکې کړي او سناتوره د مقرریږي او په جرګو مرکو کې دی او د ولسمشرۍ هغه له اعزاز ډکه میلمنه دي او په بل ځای کې د په سټیج د خسکندام او مرچبازو زوی ناست وي. دغسې د نورو ګوندونو، دغسې د محقق، دغسې د خلیلي، دغسې د استاد رباني، دغسې د پښتنو رهبرانو او د نورو، دغسې د ډاکټر اشرف غني چې د میرمنې د او خو زامنې حتی راغلي د خطیب العالمي شرکتونه دي او نه پوهېږم اجمل احمدي دی، دا کله د افغانستان بانک په خزانو لکه خامار وتپي، کله د افغانستان په سوداګریزو شهرګونو وتپي او کله په نورو، او دغسې نور یو شمېر میرمنې او ځوانان چې پرته له فساد، پرته له جنایاتو، پرته د افغانستان د خلکو د سرمایې او ټولو ارزښتونو لوټلو بل کار او اراده نه لري. نو زه فکر کوم چې د افغانستان ولس ته پکار دی چې د دغې خونړیو انقلابونو د مخنیوي دپاره د یوه رښتینې ولسي سیاسي انقلاب لارې پرانیزي او په عالي فکري انقلاب، یعنی په خپلو ذهنونو او افکارو کې د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړي، د دغې فکري او وطن دوستۍ انقلاب له لارې وینې تویونې، له کودتاګانو، له جنایاتو، له وژنو پرته د مینې او محبت دروازې پرانیزي، د ورورګلوۍ دروازې پرانیزي، د فلاح او بقا دروازې پرانیزي او د رښتینې ولسي سیاسي انقلاب د لارې د افغانستان د خلکو د علمي او فرهنګي انقلابونو، د اقتصادي او صنعتي انقلابونو، د پراختیایي او پرمختیایي انقلابونو، که هغه د کرنې او مالدارۍ انقلاب وي، که هغه د مخابراتو مواصلاتو انقلاب وي، که هغه د ښار جوړونې انقلاب وي، دغسې د الفت د انقلابونو تخمونه په دې ملک کې وویشي او په دې انقلاب کې ځان وازمایي. موږ وایو چې دغه څو درجنه خلک یا څو درجنه کورنۍ چې د دې هېواد د 40 یا 45 میلیوني نفوس په ژوند، په عزت، په شرف، په ازادیو او پرمختګونو لوبې کوي او هیڅوک یې په وړاندې نه ودرېږي، جګړه دوی کوي، وژل دوی کوي، جنایات دوی کوي، وطن دوی خرڅوي، په سولم لوبې دوی کوي، استخباراتي پروژې دوی راوړي، بمونه او انتحاري او انفجاري مواد دوی راوړي. نو که چیرې دغه د لسګونو میلیونو انسانانو ارزښتمن مشران، باارزښته مشران، عالمان، علمي او فرهنګي شخصیتونه، د دې وطن مشاهیر، د دې وطن ژورنالیستان او لیکوال د دوی په وړاندې ودرېږي او پرته له ډزه، پرته له کودتا، دوی ته اول د الفت او د مینې دروازې خلاصې کړي، ورته ووایي چې راشئ د جنګ جګړو نه څه نه جوړېږي، راځئ چې په مینه او محبت او ورورګلوۍ د خپل هېواد آباد کړو. مننه انصاري صاحب،
لاړ به شو دې بلې پوښتنې ته دا خو ډېر ښه فکر دی په دې به سره وروسته بحث وکړو دا پوښتنې کې لنډې را جواب کړي که پوښتنې ډېرې دي او وخت هم کم دی او ملګري هم بیا پوښتنې لري اورېدونکي دلته د ترکیې غونډه را روانه ده او خامخا دوی به خپل استازي ورته ورلیږي او ورځي به د ترکیې په غونډه کې وړاندوینې چې شوي دي هغه د یو دوی ورته د سولې حکومت وایي چې یو نوی حکومت به رامنځته کېږي چې په هغې کې به هم طالبان ګډون لري او هم به حکومت او نور خلک پکې ګډون لري حکومت به پکې اکثریت شوی دی چې طالبان به نوي پارلمان ته نوي خلک وړاندې کوي وړاندیز دی او سنا ته به هم نوي خلک وړاندې کوي همداراز وزیران به هم د دوی د خوا نه نیمي او حکومت به هم سره تقسیمي یعنې حکومت سره تقسیمي ویش سره کوي د څوکۍ ویش دی د قدرت ویش دی او دوی به وځي په خپله مخه به ځي دلته دوه پوښتنې مطرح کېږي اول پوښتنه دا ده چې آیا دا وړاندیز عملي دی که نه دی طالبان به دا وړاندیز ومني که وی نه مني دویمه خبره پوښتنه دا ده چې که فرضاً دغه وړاندیز ومنل شي دا وړاندیز به په عملي ساحه کې په افغانستان کې څومره کار ورکړي آیا دا به د دغې ترخو تجربو بیا یو تکرار نه وي دغه دواړه خوا به بیا یو بل سره ونه نښلي د ترکیې غونډه فکر کوو چې د هغې طرحې چې د امریکې متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد مطرح کړه یا یې افشا کړه او ویل کېږي چې د امریکې د اسټابلیشمنټ یا د نظام طرحه ده د هغوی لخوا به په دې هوکړه شوي وي یا به دیکتې شوي وي د افغانستان دننه شنونکي یا عام ولسي خلک یا هغه منورین چې موږ ورسره تر اوسه بحثونه درلودلي خبرې اترې هم درلودلي یا د رسنیو د لارې یا مستقیم مخامخ په دوو موضوعاتو فکر کېږي یو دا چې که چیرې د حکومت د ویش مسله وي دلته لکه څنګه چې د طالبانو له اړخه څو وار دا واورېدل شو چې هغوی په موقت حکومت یا دغسې مشارکتي حکومت کې که په هر نوم یې د ټولې حکومت په نوم یو یا د موقت یا انتقالي ادارې په نوم دوی برخه نه اخلي خو بیا هم ویل چې طرحې ته کتنه کوي ګوري به یا به فکر ورباندې کوي دا اوس د مسکو په غونډه کې هم غالبا د طالبانو ویان دې موضوع ته اشاره وکړه چې په موقته اداره کې یا برخه نه اخلي یا دا د افغانستان په خیر نه بولي موږ فکر کوو چې دا یو دام دی ځکه مخکې د امریکې متحده ایالاتو نورو هیوادونو حتی د اشرف غني و عبدالله حکومت طالبانو ته څو وار ویلې چې راشي ګډ حکومت جوړ کړو یا په حکومت کې راګډ شي تر دې هم اشرف غني په ډېر تمطراق هغوی ته لکه د کترې بازۍ په شکل ویلې چې تاسې هم راشئ د اختیار صاحب غوندې د سولې سره یو ځای شئ بیا به ځانونه کاندید کوي او فیصد 2% رایې به تاسې هم ویسئ نو دغه کتره بازۍ او د طالبانو اعتماد او باور اشرف غني سخت کمزوری کړی د دې ترڅنګ له حزب اسلامي سره د سولې ترخه او ناکامه تجربه چې هغوی راغله د حکومت سره چې دوی ورته نظام وایي خو موږ ورته د نظام په نوم پراخه بې نظمي وایو د دغې بې نظمه تشپنامه نظام سره یو ځای شو مګر هیڅ هغه ژمنه چې د هغوی سره شوې وه عملي نه شوه دا هم یو بله بې اعتمادي او بې باوري وه د اشرف غني په دې ناکام حکومت د دې ترڅنګ اشرف غني چې له خپلو سیاسي پارټنرانو سره کوم تعهدات او ژمنې درلودي په هغې هېڅکله وفادار پاتې نه شو او د یو بې وفا او هغه د حدیث شریف په اصطلاح د غدر په برخه کې یو بریالی کس ثابت شو د جنرال دوستم سره د دې چې هغه زموږ ادرسه په شدیدو ټکو مربوط دی او د اشرف غني په وړاندې زموږ د سنګر پرانیستلو یو سبب هم
د دوستم راوستل او د ملک د دویم کس په توګه د هغه مطرح کول وو چې موږ د په وړاندې جدي مبارزې اخطار ورکړو او تر اوسه په وړاندې په مبارزه اخته یو. د دې ترڅنګ د هغه سره د جفا او هغه د اشتي لوبې یا په سیستماتیک ډول ورته تنظیم شوي یا هم د دغه جنایت وکړو هغه د څارنوالۍ کیسونه چې غږ یې وکړو حکم وشو مګر عملي نه شوه. د دې ترڅنګ په حکومت کې د حزب اسلامي له شوراګانو سره چې کومې ژمنې کړې وي هغوی سره بې وفایي وکړه. له هغې نه مخکې ویل کېږي چې په ابوظبي کې د طالبانو سره د لومړي ځل ولسمشرۍ د ټاکنو په وخت ځینې پروتوکولونه کړي وو چې که زه ولسمشر شوم زه به سوله کوم او تاسې به هم راځئ موږ او تاسې به ګډ حکومت جوړوو. دا اوس چې طالبان د ده سره حتی کیني نه او خبرې ورسره نه کوي او تاسې ولیدل چې د روسي په کنفرانس کې هم ویل کېږي چې د خداداد مارشال چې د ورته د مارشالۍ رتبې ورکړې هغه جلسې ته نه پرېښودو خبرو ته یې پرې نه خو حتی هغه نظامي د مارشالۍ دریشي د روسانو په زور ترې وویسته چې په دې دریشۍ کې به نه راځي. ورسره په دې اوس حکومت کې چې یو نیم دوه کاله یې وشوه دویم دور په دې کې هم د خپلو پارتنرانو سره پراخې جوړخواوې وکړې. نو په دې اساس په اشرف غني د خپل حکومت هغه مامورین وزیران کابینه والیان هم حتی باور نه لري او فکر کوي چې بس یو څو ورځې ژوند د حکومت دی او څه چې دې وکړه که د ژبو خویندو ورونو په اصطلاح وایي اگه خور دي خور دي اگه بور دي بور دي اگه مور دي مور دي. نو که مړ شوی د په حکومت کې هم څوک د په کیسه کې نه دي که څه دې ویوړه هم څوک په کیسه کې نه دي او که څه دې وخوړل هم حتی د فحشا او د رذالتونو کیسې له ارګه د خپلو امنیتي بخښنه غواړم انصاري صاحب دې ستاسو خبر نه معلومیږي چې دا ترکیب د حکومتي کې جوړ هم شي دا ګټه نه کوي اول خو شاید جوړ نشي او که جوړ شي ګټه نه کوي. بالکل دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې د اشرف غني سره او د بانډ سره د ملګرو سره که دغه موږ ته دا یو لویه دسیسه ښکاري چې دلته هڅه دا ده چې طالبان هم راولي په دې نوم یې مدغم کې په سیستم او د ناکام سیستم کې چې دا به بیا ډېرې پراخې ناخوالې وزېږوي. دلته به د علیپور په څېر نور جنایتکار هم وزېږېږي چې څوک به یې پوښتنه نشي کوی. دلته به دوستم یو ځای کې خپله برخه لري او د خپلې برخې چغې به وایي که هر جنایت کوي څوک به مخه نشي نیولی لکه پخوا د کابل جنګونه. دلته به د نبي عظیمي غوندې یو بل جنایتکار راپورته کېږي د علیپور غوندې به بل وي د زرداد غوندې به بل وي د نه پوهېږم د نورو غوندې به نور وي. ګل اغا شیرزی به خپل پاټکونه او سیستمونه او برخې لري. هرات کې به د اسماعیل خان غوندې بیل رات چلیږي د تانور به بیل رات چلیږي. دغسې د یو سهامي شرکت نه بلکې د یو سهامي جنایتکار بانډ او یا لکه پرایزنټر کمپنۍ غوندې به سیستمونه جوړیږي او هر یو به د افغانستان د خلکو نه ژوند اخلي عزت او شرف او ازادي به اخلي او قرباني به ورکړي. افغان ملت دوی به په موضوع چرچو کې وي او د طالبانو حق دوی د اسلامي امارت په نوم په دې تیرو 24 یا 25 کالو کې درلودې. د 20 کاله د جهاد دعوی لري چې د نړیوال یکتا زبر قدرت او د ناټو غوندې یو لوی سیستم او نظام سره دوی وجنګېد او هغه په ګوندو کړی دی لکه د روسیې په غونډه کې چې موږ د دوی خبرې واورېدې یا د دوی اعلامیې اورو د دوی بحثونه اورو. نو دغه ټول هغه څه چې دوی ورته لاسته راوړنې وایي دا به ټولې په اوبو لاهو شي. هغه څه چې دلته ورته شل کلنې لاسته راوړنې ویل کېږي دا به ټولې په اوبو لاهو شي. خو یو بل آپشن هم شته چې زموږ وړاندیز دغه دی که چیرې موقته اداره یا د سولې حکومت یا هم انتقالي حکومت یا د مدني حکومت په نوم یو څه راځي زموږ وړاندیز دا دی چې دا دی د 1450 کال د ثور د 9 له کرغېړنې کودتا تر ننه پورې چې څوک په شته سیاسي نظامونو او حکومتونو کې په نظامی رتبو پاتې شوي
او یا په لوړو ملکي سیاسي رتبو پاتې شوي پرته له هغه کاري او ټکنوکرات شخصیتونو چې یا علماو یا د پوهنتون استادان و مګر غیر حزبي او غیر جنایتکار او غیر ګوندي خلک د دغسې علماو پوهنتونو استادانو علمي او فرهنګي شخصیتونو چې هغه کاملا بېطرفه وي کاملا د دې وطن اصیل او اصیل زاده بچي وي که د بل ملک پاسپورټ یا دویم تابعیت هم ولري مګر دا وطن خپل مسکن او مدفن ګڼي او د دې وطن اصیل او اصیل زاده بچي ځان ګڼي نه دوی خودفروش وي چې خودفروش نه شو بیا دین پلورونکي نشي کېدی بیا وطن پلورونکي نشي کېدی بیا ملت پلورونکي نشي کېدی د دغسې شخصیتونو نه که د 1.5 کال 2 کالو دپاره یا تر 3 کالو د سولې یو حکومت جوړ شي چې هغه نه د طالب پلوي وي نه د اشرف غني او عبدالله پلوي وي نه د دوستم او د حزب اسلامي او د امرالله پلوي وي او نه هم د جمعیت او د نورو او په کامل ایمانداري او افغاني هوډ او غرور دوی رامنځته شي د افغانستان خپلواکي او استقلال هغوی ته تر ټولو ستر ارزښت وي زموږ د خلکو عقاید دوی ته ستر ارزښتونه وي د دې وطن عزت شرف او نوامیس او د دې ملت نوامیس ورته تر ټولو علیا ملي ګټې او ستر ارزښتونه ښکاري له دغسې خلکو د 1.5 2 یا 3 کالو پورې موقته اداره جوړه شي یا د سولې حکومت په نوم یا مدني حکومت یا هر نوم چې ورکول کیږي او د دوی کار څه وي اول د سولې او د اوربند مدیریت او ساتنه د اوسنیو بنسټونو که زموږ پولیس دي که ملي اردو او امنیتي ځواکونه دي او که علمي او فرهنګي بنسټونه دي د دوی غیر ګوندي کول غیر سیاسي کول البته د نظامي هغو او د علمي او فرهنګي بنسټونو چې اوس کاملا احزاب او ډلې ټپلې ورباندې حاکمې دي زموږ په پوهنه سودابازي کیږي استخباراتي لوبې پکې کیږي زموږ په لوړو زده کړو کیږي زموږ په امنیتي ځواکونو کیږي زموږ په اقتصاد لویه استخباراتي مافیا حاکمه ده لکه د اجمل احمدي او نورو غوندې د دغه خلکو د جنایتکارانه منګولو نه د افغانستان د خلکو ټول علمي فرهنګي سیاسي او امنیتي شاهراګونه وژغوري لویه جرګه د افغانستان د ملت د رښتینو استازو نه د ملت د متن نه راوغواړي په آزاد ډول او لویه جرګه خپل تصمیمونه ونیسي په شته اساسي قانون کې لازم جدي او کره تعدیلات په پوره او بشپړه ازادي راولي د هغې اساسي قانون د حکم په اساس که د شرعي نظام غږ یې وکړو د افغانستان ملت په رښتیا سره رښتینی شرعي نظام غواړي د شرعي نظام دپاره د اهل حل وقت شورا د افغانستان د خلکو د متن نه راوغواړي واقعي اهل حل وقت نه دا چې د اشرف غني په فرمایش اهل حل وقت شورا راشي یا د عبدالله یا د ملا هیبت الله یا هم د حکمتیار یا د روسیې او د چین او ایران او پاکستان په فرمایش بلکې د افغانستان د خلکو له متن نه رښتیني علما مشاهیر علمي او فرهنګي شخصیتونه اهل حل وقت شورا جوړه کړي او بیا د ملک زعیم او اولي الامر وټاکي او که چیرې اساسي قانون حکم وکړي چې انتخاباتي سیستم دی وي اسلامي دولت دی د انتخاباتو د لارې جوړ شي نو بیا پارلماني ټاکنې د جمهوري ریاست یا د دولت د مشرتابه د ټاکنې دغه ټاکنې وشي ولایتي شوراګانو یا ښاروالۍ ته یا ولسوالیو ته چې کومې ټاکنې کیږي په بشپړه امانتدارۍ ناپیلتوب او بېطرفۍ په پراخه سوله او اوربند کې سراسري رڼې عادلانه او رښتینې ټاکنې وکړي هر چا چې او فرصت ورکړي هم د طالبانو د مشرانو ته هم اشرف غني او عبدالله ته هم ډاکټر صاحب قیوم مومند او ډاکټر صاحب مبین شاه ته هم ډاکټر صاحب لاین قطع شو فکر الفاشرات سره بیرته براشي پوښتنې به تې وکړو تر څو چې هغه راځي یو دوه مهمې خبرې غواړم وکړم بیا به بیرته د هغوی نه پوښتنه وکړو هغه اول که ستاسو په فکر کې وي یو سلسله بحث ما تقریبا یو څو میاشتې مخکې شروع کړ په نامه د ولسي فکر او ملي محور او د دوستانو نه مې نظریات راټول کړل او د هغې نظریاتو په نتیجه کې یو څه برابر شوي دي انشاءالله سبا په لومړۍ ورځ د کال ده او دغه ملي فکر به هم د ولس ته وړاندې شي په لیکلي شکل باندې
په فیسبوک کې تاسو په نامه د ملي محور په نامه باندې چې د پښتو باندې ولیکئ چې په فیسبوک کې دا سرچ وکړئ نو تاسو ته معلومه شي او د دې ملي محور هغه فکر به تاسو ولولئ دا نور به د ملت خوښه ده چې څنګه استعمالوي څنګه استفاده کوي په دې باندې څنګه راټولېږي د دې هغه بنیادونه څنګه دوی سره جوړي دا د هر شخص خپل کار دی د هر خلکو خپل کار دی په ولسونو کې په ولسوالیو کې په ولایتونو کې بهر دننه هر څه چې غواړي دا یو فکره ده یو فکر دی فکر کوم ګټور به د ملت د خلاصون لپاره تمام شي ځکه موږ په ډېر بحثونه وکړل مختلف نظریات هم راټول کړل او زه ډاډمن یم چې د افغانستان د راتلونکي لپاره به ګټور نظریه البته دا د کانیکر خانه ده په دې کې ملګري دوستان خپل نظریات ورکولی شي هغه غښتلی کولی شي دغه غښتلیتوب په اساس باندې کولی شي چې دوی سره راټول شي او بالاخره د افغانستان د خلاصون لپاره یو لار جوړه کړي سبا انشاءالله دا خپریږي سبا لومړی ورځ ده او دا به یو ښه نوی فکر شي دوستان سره فکر وکړي یو د فکري انقلاب خبره شوه کېدای شي د فکري انقلاب رامنځته کړي نو هیله ده چې یو مثبت لوري ته لاړ شي دویمه خبره چې زه کول غواړم هغه دا دي چې له بده مرغه دا څو ورځې کېږي چې د پښتنو په منځ کې د قومونو مسله بیا راچیکه شوې ده او دا مسله د پښتنو دښمنان همیشه رامنځته کوي چې دغه قوم په قومونو باندې وویشي په دې لږ وړاندې لاړ شو او فکر وکړو لومړی هغه جفا او ظلم چې د قوم سره شوی دی هغه مستشرقینو کړی دی چې پښتانه په دراني او په غلجي باندې تقسیم کړي دي او له بده مرغه زمونږ تاریخ پوهانو هم پرته له دې چې په دې باندې فکر وکړي دغه ټکی یې راخیستی دی او دا پښتانه په دې قومونو ویشلی ده حال دا چې د دراني کلمه 1940 کال ته ځي چې د احمدشاه بابا چې کله تاشپوشي کوله نو صابر شاه ملنګ راغی ورته وویل چې ته دران کلمه د هغې ځای نه راخیستل شوې ده د افغانستان په پښتنو کې د دران په نامه باندې کومه کورنۍ نشته زه ورته قومونه نه وایم دا کورنۍ دي پښتانه یو قوم دی او یو کور دی مومند بابا یو کسو څلور زامن درلودل نن د هغې څلور زامنونه په بر وطن او کوز وطن کې د 1 میلیون نه ډېر مومند ژوند کوي دا قوم نه دی دا هماغه د مومند اولاده ده یوه کورنۍ ده دا د مومند لویه ستره کورنۍ ده چې 1 میلیون نه ډېر کسان لري احمد بابا یو کسو مګر نن احمدزي په زرهاو کسان دي همداراز په افغانستان کې نور پلرونه وو چې د هغوی اولادي ډېرې شوي دي که تاسو د اروپایي هیوادونو جوړښت ته وګورئ هلته په نامه د شمت او شرایبر او شولر او دا چې دي دا غټې کورنۍ دي چې په بیلو ولایتونو کې ژوند کړی دی هغوی په هغې نومونو باندې سره یو بل پیژني مګر ځان ته قوم نه وایي په موږ کې دغه قوم جوړول د دې دپاره کېږي چې دغه قوم چې دی دا ملت چې دی دا سره ټوټې شي تر څو چې دښمنان د دې نه ګټه واخلي د دې نه استفاده وکړي دا لړۍ اوس روانه ده د افغانستان په پیژنپاڼو کې دوی اوس په ځای د دې چې پښتون ولیکي اول خو د قوم لیکل په یو پیژنپاڼه کې هیڅ ضرورت نشته موږ ملت لرو زموږ ملت افغان دی باید افغان پکې ولیکل شي او په دې باندې اکتفا وشي ضرور نه ده چې دا پکې ولیکي چې دا قزلباش دی او دا نورستاني دی او دا فلانی دی او بشتاني دی د افغان کلمه کفایت کې مګر دا چې قصدي توګه دا لیکل کېږي دا علت دا دی چې دلته په دې هېواد کې یو بل نفاق د قوم په نوم باندې را پیدا کړي او بل نفاق د ژبې په نوم باندې را پیدا کړي زما د هېوادوالو نه هیله ده چې دې خبرې ته ځیر شي بله اونۍ موږ د همدې خبرو ته اختصاص کړې ده موږ به تاریخ پوهان راټول کړو او په دې باندې به سره صحیح بحث وکړو چې دا خبره څومره تاریخي بنیادونه لري دا خبره څومره تاریخي واقعیتونه لري او څومره په دې تاریخ کې زموږ سره ظلم او زموږ سره خیانت شوی ده زه ورته خیانت وایم ځکه دا خلک په قصدي توګه باندې دغه کلمې استعمالوي زموږ تاریخ پوهانو په دې کې لوی غلطۍ کړې ده ما د ځینو تاریخ پوهانو سره خدای د دوی اوسو بخښي هغوی ته ما وویل چې تاسو په کوم منطقیت سره دغه کلمه منلې ده
حال دا چې دغه کلمه په تاریخي لحاظ سره دغه نه لري. او بل د غلجي کلمه چې ولاړه شي غلج یو کس چې تقریبا فکر کوم چې 1300 کاله مخکې دا خبره مخکې ځي. اما پښتون په دې منطقه کې 15,000 کاله تاریخ لري، دغه تاریخ موجود دی. نو دغه مسایل په افغانستان کې د نورو بدبختیو تر خوا روان دي، د نورو ناندریو چې روان دي، د نورو مشکلات چې موږ سره پراته دي، دا مسله یو ځل بیا رامنځته شوې ده. نو په دې اساس باندې موږ به ان شاء الله په بله اونۍ کې په دې باندې پوره خپرونه ولرو، په دې باندې به بحث وکړو تر څو چې دغه کسان چې دغه قوم په وړو قومونو باندې شي، دا یو پلان شوی د سیسه ده، یو پلان شوی کار دی. پښتون یو قوم دی، پښتون کې بل قوم نشته دی، په پښتون کې کورنۍ دي. زه د مومن د کورنۍ نه یم، بل به د احمد د کورنۍ نه، بل به د صافي د کورنۍ نه، بل به د زدران د کورنۍ نه، بل به دا ټول کورنۍ دي، دا قومونه نه دي. دا په دنیا کې مروج دی چې کورنۍ غټیږي، خلک غټیږي، مګر په هیڅ دنیا کې یو کورنۍ په قوم نه بدلیږي. اما په افغانستان کې د افغانستان دښمنان قصدي غواړي چې دا کورنۍ په قومونو بدل کړي. نو په دې اکله به ان شاء الله موږ بل هفته کې پوره پروګرام ولرو. اوس به راشو اخري پوښتنه به د انصاري صاحب تاسو نه وکړو. تاسو مخکې د فوز ته اشاره وکړه چې دا دلته فوز ملي اردو موجوده ده او ملي فوز موجود دی. دلته همیشه اوریدل کیږي که امریکایان په افغانستان نه غیر مسؤلانه ووځي او په اوسني حالات کې ووځي، افغانستان به د یو لوی کړکېچ سره مخ شي، په افغانستان کې به کورني جګړې رامنځته شي، افغانستان به وپاشلی شي او بالاخره حالت به ډېر خراب شي. دلته اوس دا ده چې آیا فوز، تاسو خو هلته فوز د دې وړتیا نه لري چې د هېواد نه دفاع وکړي؟ په فوز کې دا قوت نشته دی چې خپله خاوره وساتي. تر څو پورې به موږ د بهرنیانو ته منتظر یو چې موږ وساتي؟ که زموږ فوز د دې وړتیا نه لري او نشي کولی چې د خپل هېواد نه دفاع وکړي، نو پس دا میلیونونه ډالر په دې باندې ولې مصرفي؟ خیر، په هر صورت سره تر څو چې انصاري صاحب راځي په دې کې به بیا هم موږ پوښتنه وکړو او مسله به ورسره مطرح کړو، خدای دې وکړي چې موږ سره اړیکې ټینګې شي. فقط عمومي خبره کول دا پکار دي چې کله موږ په سیاست کې خبره کوو، موږ په افغانستان په جوړښت کې خبره کوو، موږ د افغانستان په مسایلو باندې خبره کوو، ښه به دا وي چې د مسلې ټول اړخونه سره اول وڅېړل شي. دا کومه خبره چې د حکومت د خوا نه راوځي، د خلکو د خوا نه راوځي، د بهرانیانو اړتیا دلته موجوده ده، آیا دوی دا خپله خبره تحلیل کړې ده؟ آیا دا خپله خبره دوی ورته فکر کوي چې موږ دا خبره کوو دا دې څه معنا لري؟ چې زه کله خپله وایم چې زما فوز نشي، چې دا زه اړتیا لرم، خو دا خو زما کمزورتیا ښیي. که ته کمزور یې خو خپله کمزورتیا باید اصلاح کړي. مملکت به تر څو پورې همداسې په سوالو په خیرات باندې ژوند کوي، تر سوالو په خیرات باندې به روان وي، دا خو موږ ته په دایمي توګه باندې ستونزې رامنځته کوي، مشکلات رامنځته کوي. زه به لاړ شم، دلته د یو دوه نظرونه دي، به هغه ولولم. یو فضل الله رښتین لیکلي دي چې طالبان او افغانستان سیاسون حکومت ترمنځ قدرت وویشل شي او انتقالي حکومت جوړ شي، دا به دوام داره نه وي. امریکا غواړي چې پښې سپکې کړي او هره بله لار بلا در جان افغان ها اوسې لیکلي. تاسو څنګه فکر کوئ چې طالبان به په یو مشترک حکومت کې له دوستم عبدالله، عطا، محقق خلیلي او نورو سره کار وکړي؟ البته کوششونه روان دي چې څه وشي. بله دا چې افغانستان د سولې په قضیه کې روس، امریکا، هند، پاکستان، ایران مهم رول لري. دوی باید موافق واوسي، که نه نو سوله نه راځي. خو دا خو پوښتنه محترم انصاري صاحب ته راجع شوې وه، خو هغه چې نشته دی په دې باندې به موږ بحث وکړو او د خپلو ملګرو نه به په دې کې نظر واخلو چې زموږ دا ناستې ملګري دلته په دې کې څه وایي. که لنډ دریځ راته خپل څرګند کړئ، فقط په یو څو درخو کې چې ډېر اوږد نه شي، تر څو چې ملګري وکړی شي په دې کې بس نظر ورکړي. که په دې هکله څوک نظر ورکول غواړي، زه لاینونه خلاصومه.
نظر پکې ورکړي او نظر به پکې ورکړل شي. دا متوکل صاحب تاسو لاس پورته کړی دی، تاسو پکې نظر ورکړئ، لنډ بیا به نورو ملګرو ته لاړ شو. السلام علیکم ګردو دوستانو ته او لیدونکو ته او د نوي کال راتګ ګردو ته مبارکي وایم. دا خبرونه تاسو ډېر ښه خبرې وکړې او د بلې هفتې د باره کې چې تاسو ویل چې پروګرام جوړ کړی دی د اقوامو په باره کې او د کورنیو په باره کې په دې کې خبرې کوي. دا I'm looking forward to that one. So هغه ډېره ښه مطلب دی او ښه شی دی چې موږ باید د افغانانو په باره کې خبرې وکړو. او دا ورور ما ونه پېژندی صدیق منصور چې څوک و، خو بیا هم په هر صورت خبرې وکړې، لیکن هیڅ د ISI او د پاکستان په باره کې هیڅ خبرې ونه کړې چې دا اصلا د غټ لاس چې په افغانستان کې وي ISI دی او پاکستان دی چې ډېر جنایتکارونه او جنایتونه په افغانستان کې کوي او فعلا هم دغه چوم د دواړو خواو کې د سرحد خلک باید د پښتانه چې په هغه خوا کې چې دي دا باید زموږ سره کومک وکړي، خپل د وطن سره خپل د افغانستان سره باید کومک وکړي چې دا خلک روان نسي، دغه لار باید ونیسي او دوی دغه نه کوي. دا ګره د ISI مزدوران دي چې هلته دغه لپاره کار کوي او دغه خلک راځي افغانستان ته او خلک بیچاره افغانان وژل کیږي. او بل مطلب دا و چې د جنایتکارانې چې وویل چې د حکومت په خلکو په باره کې تللي دي، دا شوروي ته ځي او ترکیې ته ځي، په دې کې جنایتکاران دي. جنایتکاران په دواړو خواو کې دي، هم د طالبانو په خوا کې دي هم د حکومت په خوا کې دي. په دواړو کې چې تاسو ووینئ هغه کمونستان دي، هغه جنایتکاران دي، هغه خلک دي چې دغه ملت بربادوي او د ملت پر ضد باندې کار کوي او زموږ بیچاره ملت وژني. دا خو باید دا د خبرې دا باید د وژلو ټکولو بیچاره خلک وژل دغه باید بند کړي طالبان او ISI او پاکستان. دا باید زموږ سره کومک وکړي چې زموږ وطن جوړ شي او زموږ وطن یګانه لار ده چې جوړ شي چې ګرده متحد شو. دا چې موږ اقوامو دا ټوټې ټوټې کوي، دا موږ ګرده ګولې ګولې کوي، په پښتو کې وایي یوه ګوله چې سي اسانه ده خوړلې او ډېر غټ چې یو ګرده ډوډۍ چې څوک وخوري هغه ډېر سخت دی خوړلی. نو د هغه دی چې موږ ګولې ګولې کوي، موږ اقوامو په دې تقسیموي چې هغه اسانه د خوراک دپاره. او پاکستان او ایران دواړه موږ نه غواړي چې موږ متحد سو او موږ یو حکومت ولرو او زموږ ملت آرامي، د دې خاطر چې زموږ د اوبو څخه او زموږ د ګردو شیانو څخه استفاده کوي. نو دغه مطالب دي چې دا باید د لویه جرګه دا باید سره مخ ته سي چې حکومت جوړ سي او د دغه حکومت چې دی دغه سره چې موږ کومک وکړو او موږ اتحاد او اتفاق سره وکړو، شاید دا حکومت بیا ایسته کېږي، بعد یو 2 کاله یې پاتې دي ایسته کېږي، بیا بل حکومت راځي. زما په نظر که دا نوی حکومت راسي، نوي خلک راسي، د دوی خو جیبونه اوس ډک سوي دي، اوس نو کې ارام سوي دي، اوس بیا دا نوي خلک راځي، د دوی جیبونه بیا د هغو چې ډکېږي، بیا افغانستان سره ټوکر ټوکر کېږي. مننه صاحب، مننه. فکر کوم چې انصاري صاحب چې ISI ته اشاره نه کړې او ځواب هغې باندې خبره زموږ پوښتنه د روسیې په غونډه او د ترکیې د غونډې په هکله باندې وه. نو وطمن که پوښتنه هخوا ته مطرح شوې زه ډاډمن یم چې په هغې باندې به هم خبره کړې وې، خو هغه به پرېږدو هغوی ته. رالو د دې د خوا نه چې پښتانه ولې هخوا ته موږ سره کومک نه کوي. پښتانه خپل هلته محکوم ملت دی، مظلوم ملت دی، پښتنو باندې ISI خپله لوبې کوي. نو هغه پښتانه بیچارهګان چې په خپله وژل کېږي، خپل کلي ته خپل وطن کې نه پرېښودل کېږي. د منظور پښتون مخه نیسي چې مومندو ته لاړ شي، د منظور پښتون مخه نیسي چې کوټې ته لاړ شي. نو هغه پښتون به ما سره څه کومک کوي چې خپله محکوم او خپله مظلوم وي. د پښتنو د خلکو نه به ګیله نه کوو، اما ISI سره صحیح ده. ISI زموږ مقابل کې دښمنه ده، ISI سره دښمني د افغانستان ډېره پخوانۍ ده او دا د نوې خبرې ده. مجروح صاحب مهرباني وکړئ. بله، سلام او بخیر. سلام علیکم ټول دوستانو ته او نوي کال مبارکي ټول ته وایم. زما خو دا د متوکل صاحب خبره خوښه شوله، دا خو صحیح خبره کوي. دی وایي چې که دا خلک جنایتکاران دي او تللي دي هلته
په مجلس کې د سولې په جرګه کې ناست نو طالبان ولې جنایتکارانو سره کینی دې نه معلومیږي چې اخوات هم جنایتکاران دي او دا اول ځل نه دی خو طالبان سره په مسکو کې پخوا هم ناست وو د دې سره ناست وو هلته یې اواز پورته کړ چې د افغانستان ملي اردو د منځه لاړه شي دا د افغانستان د ملي منافعو ضد یوه خبره ده چې طالبان د خولې نه راځي بل دا چې دغه منصور صاحب د ډېر نږدې نه پېژنم ما په افغانستان کې په پېښور کې لیدلی دی تکړه سړی دی ښه سړی دی دې کې شک نشته دی مګر دی وایي چې زه د اشرف غني مخالف یم او د هغې سره مبارزه کوم اوس تاسو په د اشرف غني د افغانستان حکومت کې که هر څومره ناخوالي هر څومره مشکلات ولري خو 50% د اشرف غني مربوط دي دا 50% نور د عبدالله مربوط دي او دا 50 چا کړي دا خو امریکا پې کړي دي که نه مخکې جان کریب چې ولېږو دوه سره حکومت یې جوړ کړو اوس یې ورته مجبور صاحب خو پوښتنه همدا ده خو اوس دغه تجربه بیا تکرارېږي زموږ خو پوښتنه همدې کې وه چې دغه تجربه بیا اوس د طالب او د دوی تر زه دا خبره کوم چې اول تاسو هغه څوک چې د مجلس جوړوي د هغې نیت معلوم کړئ روسانو نیت د چینایانو نیت د پاکستانیانو او د ایرانیانو نه دغه لنډ خلک وپرېږدوئ د دې نیت د افغانستان دپاره څه دی یو تن د دې نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې اوسي دا ثابته خبره ده بل دی روسان په هیڅ صورت باندې افغانستان مجلس صاحب دا طرح خو امریکا وړاندې کړې دا طرح خو روسان نه وړاندې کړ اوس خو دا مجلس په ماسکو کې روان و مجلس په ماسکو کې زما مقصد د طرح نه دغه مشترک حکومت طرح خو امریکا وړاندې کړې دا خو روسان نه وړاندې کړ زه د مشترک حکومت طرح خبره اوس نه کوم کنه زه تاسو دغه خبره کوم که ما خبره ته پرېږدئ خو مهرباني وکړئ بیا تاسو هغه وکړئ که نه ما خپل نظر په فیسبوک باندې لیکلی دی کافي تفصیل باندې تمام جریانات او حقایق مې لیکلي دي او بیخي په ثبوت باندې مې لیکلي دي دا شیان چې څه خبره ده اصل خبره څه شی ده طالبان هماغه اشتباه کوي چې مجاهدینو کړې وه هماغه تکرار ده هماغه نقش قدم باندې روان دي بل دا چې طالبان وایي چې موږ سره 80% د افغانستان په لاس کې دی د 80% افغانستان کې دوی څه کړي د امارات د راوستو لپاره چې خلک تشویق شي چې امارات زه امارات ومنم بل د دې نیت د سولې دپاره څه دی د دې عمل د سولې دپاره څه دی موږ داسې نه یو خو موږ ټول بمبارډمان په اشرف غني باندې دی دې دپاره چې اشرف غني دا وکړه او د نیم حکومت یې سره نه یادوو 50% یې هېر کړی دی موږ مګر خبره دا ده که د اشرف غني د حکومت د فساد هر څه چې مګر دا باعث د دې شي که دا سقوط وکړي بیا هغه وخت کې 1992 تکرار شي زه فکر نه کوم چې د دې خبر نه به څه جوړ شي د دې لپاره چې طرفین د سولې په راوستو کې نه صلاحیت لري او نه نیت لري د دې کې لاسونه نور کار کوي دا جنگ د افغانستان د خلکو جنگ نه دی نه طالبان افغانانو په حساب باندې موږ حسابو او نه دغه حکومت کې چې د اردو دا جنگ کوي ټول مسله دا ده چې دا تپل شوی جنگ دی د امریکا اهداف د کم شي لپاره چې راغلي وو هغه د افغانستان لپاره نه و راغلي هغه د خپل استراتیژیک اهدافو لپاره راغلي وو هغه استراتیژیک اهداف لاسته راوړل لا پاتې دي هغه لا اوسه پورې لاسته نه دي راغلي دا چې دی وایي موږ وځو یا نه وځو یا مسؤلانه وځو یا نه وځو یا ما تاسو سوال چې د اردو نو څه لپاره ده اردو چې نشي کولی چې د افغانستان دفاع وکړي او تاسو د اشرف غني په ځای باندې اوسئ تاسو هزارګانو سره جنګ شروع کوئ تاسو د ازبکانو سره جنگ شروع کوئ په داخل د افغانستان کې دا چې یو تپل شوی جنگ د باندې د بهر نه هم تعمیل شوی دی هغه هم مخکې ویسي او دا هم مخکې ویسي بیا ووایو چې اتله اردو لرو هم افغانستان خلکو سره جنګېږي هم د خارجیانو سره جنګېږي دا خو امکان نه لري که نه مسؤلانه وطن د امریکا غوښتل شوي دي دا افغانستان حکومت هم ویلي دي او تمام خلک دا ارزو لري چې مسؤلانه وځي د عراق نه امریکا ووتل څه حالت دی په عراق کې خو دلته موږ دا جنگ ختمول بیا په څنګ کې دا خبره کیږي چې طالبان یوازې نه دي هلته 40 نور ګروپونه هم شته د 40 ګروپونه د هغې اعضا په جنگ په میدان کې مړي پیدا شوي دي پاتې شوي دي د هغو بندیان نیول شوي دي ثبوت یې موجود دی هم ناټو دا خبره کوي امریکا دا خبره کوي هم ملل متحد دا خبره کوي هم د افغانستان دولت دا خبره کوي په لحاظه نو که طالبان د دغه خلکو مخنیوی نشي کولی په د 1% خاوره کې
نه طالبان د هغو مخنیوی کولی شي، نه د هغو د خپل منطقې نه ایستلی شي، نه دا چلنج کوي چې طالبان قدرت څه شی دی. طالبان خو اردو ملي سره اوس خو جنګ نه کوي، اوس خو غلچکي مقناطیسي بمونه دي چې په یو ځای په بل ځای باندې تپي او خلک بېچاره خلک ووایي. د هغو صلاحیت هم چلنج کوي چې نشي کولی چې د اردو سره مخامخ شي، مخامخ جنګ کولی نشي. دا خبره اوږده خبره ده، دې کې زه خپله دغه خلک چې تللي دي دا خلک ثابت خبره ده په یو قانونمنده ټولنه اوسي، دا خلک یا باید په دار شي یا باید جیل کې ناست اوسي. دا خلک دې مړ نه دي چې دا د مذاکرات ته کېږي. مننه مجروح صاحب، مننه. سالي صاحب ستاسو خاطر شو خیر، مونږ آخري پوښتنه لرله، هغه به ستاسو نه وکړو، بیا به پروګرام پای ته ورسوو. فکر کوم چې تاسو لاړئ، دا خبره مونږ خپل منځ کې به بحث وکړو، ما غواړو ستاسو نه واورو په صفت د یو ناظر باندې، یعنې په صفت د یو کس چې هلته د حالات څېړئ، نه دا چې د افغانستان د حکومت مقابل کې او یا موقف ونیول شي یا ورسره انتقاد پرې وشي. داسې اورېدل کېږي چې د امریکایانو موجودیت په افغانستان کې ضرور دی، که چېرې دوی ووځي او دوی غیر مسؤلانه ووځي نو افغانستان به د یو کړکېچ سره مخ شي، افغانستان کې به یو څه ستونزې رامنځته شي او کورنۍ جګړې به مخته لاړې شي. دلته پوښتنه دا ده چې که فرضاً اردو د دې توان نه لري، یو خانه ویل کېږي چې اردو د توان لري، چې اردو د توان لري او کولی شي د خپلو خلکو نه دفاع وکړي، چې ښه خبره ده که دا یې وکړی شي، نو بیا د دې خارجیانو د وتلو هغه ستونزه څه ده چې دا خلک ورته دومره تشویش لري. که چېرې په اردو کې دغه وړتیا نه یو په دې 20 کاله کې دا وړتیا نه ده ترلاسه کړې، نو په دوی اردو باندې نور اعتبار کول یا په دې اردو باندې نور مصرف کول یا دې ضرور دی، یا دا اردو باید څنګه شي چې د دې وړتیا پیدا کړي چې دا د خپل هېواد نه دفاع وکړی شي. فکر کوم چې د انصاري صاحب ټلیفون موږ سره بندېږي، بس موږ وخت هم نور په خلاصېدو دی، 2 دقیقې وخت لرو، په دې 2 دقیقو کې به بس نورې خپلې خبرې راټولې کړو. هیله دا ده چې په هر حالت کې چې دا خبرو ته که څوک په ښه سترګه ګوري او په انتقادي سترګه ورته ګوري، که څوک ورته امید لري او که څوک ورته امید نه لري، اما هیله دا ده چې وکړی شو چې د دې نه یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو او یو سمه لار رامنځته شي. او بله زما هیله او آرزو دا ده چې نوی کال موږ ته نوي پیغامونه ولري، موږ ته د سولې پیغام راوړي، موږ ته د امن پیغام راوړي، موږ ته د ورورۍ پیغام راوړي، تر څو پورې چې زموږ ملت د دې وژنو او د دې بربادیو څخه خلاص شي. زموږ 43 کاله په جنګ کې یو، نور موږ جنګ ته ضرورت نه لرو، موږ سولې ته ضرورت لرو. سوله زموږ غوښتنه نه ده بلکې سوله زموږ اړتیا ده. او په همدې هیله باندې چې نوی کال وکړی شي چې زموږ په هېواد کې سوله راولي، د نوي کال کې موږ بیرته وکړی شو چې په ارامه سره ژوند وکړی شو. ستاسو د ټولو نه پروازانه او مننه کوم، او ښاغلي انصاري صاحب نه ډېر زیاته مننه کوم چې موږ سره یې برخه واخیسته. بخښنه غواړم څو ځله سره ټلیفونونه قطع شو، بیا هیله ده چې په راتلونکي پروګرامونو کې سره بیا هم موږ سره برخه واخلئ. ستاسو د په وطن کې شپه په خیر او زموږ د په لویدیځ هېوادونو کې ورځ په خیر. کور مو ودان. مننه، سلامات ټولو نه ډېره مننه. د ځنډ او د اړیکې غواړو تخنیکي ستونزو له امله الله دې ټول سوکاله ودان لري او نوې پیړۍ نوی کال دې ټولو ته مبارک وي. خدای دې چې دغه نوی کال او نوې پیړۍ د تېرې پیړۍ او تېرو 43 کالو یا نیمې پیړۍ د جنګ جګړو ټول تاوتریخوالی له منځه یوسي، د سولې، سوکالۍ، فلاح او بقا زیری ولري. مننه. ډېره زیاته مننه منصور صاحب، انصاري صاحب ستاسو نه او د درنو مېلمنو نه ټولو نه.
د فیسبوک د مینوالو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سره وئ. البته بیا هم یادونه کوم چې د پروګرام وخت په کابل افغانستان کې او په پښتونخوا کې فرق کړی دی چې 1 ساعت مخکې شوی دی. په کابل کې به د شپې د 8:30 بجو نه زموږ پروګرام شروع کیږي او په پښتونخوا کې به د شپې د 9 بجو نه شروع کیږي چې د البته د غرب کې د ساعت د بدلیدو په خاطر دا کار موږ کړی دی. او همدارس په لندن کې هم فکر کوم هغه هم 1 ساعت فرق کړی دی چې اوس به په 4 بجې زموږ پروګرام شروع کیږي. ستاسو ټولو نه بیا هم مننه کوم. په لویو بخښونکي سختن سپارم. د نوي کال مبارکي بیا هم ټولو ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه کال زموږ هیوادوالو ته صلح راولي او د صلح پیغام راته راکړي. په دې هیله بس په لوی خدای سپارو. الله مو مل شه، شپه مو په خیر، ورځ مو په خیر. په مخه مو ښه. Thank you.